د خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو د ابوکو سیمه کې د مولوي نیک محمد رهبر کاروان له خوا دغه سیمې د شهیدانو پر لسګونو کورنیو د بېلابېلو خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. قاري محمد رهبر وایي دغه مرسته یې د خپلو مجاهدینو د میاشتنۍ تنخوا څخه برابره کړې چې هرې کورنۍ سره شاوخوا 11 قلمه خوراکي توکي مرسته شوې او ډاډ یې ورکړ چې راتلونکي کې به هم ورسره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. زه من حیث د امارت یو عسکر د دغه بهترین نظام یو عسکر دا په ځان باندې لازمه ګڼم، په ځان فرض ګڼم چې د دغه شهیدانو د بچیانو په پوښتنه کوم چې څومره مې په وس باندې وي. صرف موږ دغه احساس ورکوو چې موږ د پوښتنه کوو، خامخا د پوښتنه کوو چې د تا پوښتنه زه ونه کوم الله به د ما نه دا پوښتنه کوي. نو دغه یتیمانو ته هم یو څو خبرې کول غواړم چې ای د شهید بچیا ته شکر وباسه، ته الحمدلله ووایه چې د تا پلار الله تعالی په خپله لاره کې قبول کړي. والله العظیم چې هغه بختور خلک وو، هغه کامیاب خلک وو چې کوم یو د الله په لاره کې شهیدان شول. ای د ما ګلالیو یتیمانو تاسو غم مه کوئ. د الله په درگاه کې د تاسو ډیر لوی مقام دی، د تاسو د والدینو ډیر لوی مقام دی. الله د هغوی درجات بلند کړي او الله د تاسو ته د ښایسته زندګۍ او د هغوی په نقش قدم باندې د تللو توفیق درکړي. دغه راز د ننګرهار ښاروالۍ عوایدو محاسبې او اداري چارو امیر قاري حمزله ملنګ د دغې مرستې د ویش پر مهال وویل هڅه کوي چې د خپلو شهیدو مجاهدینو له کورنیو سره د مرستې ترڅنګ به د جمهوریت د وخت له یتیمانو سره هم مرسته وکړي. نو نن الحمدلله موږ تقریبا د 100 تنه شهیدانو سره مرسته کړې ده. دلته لیست کې موږ 100 لیکلي دي، خو د زیاتو سره انشاءالله مرسته شوې او دغه مرسته انشاءالله د 8000 نه نیولې تر 1000 افغانیو په اندازه باندې مرسته ده چې هغې کې مثال وړه دي، دال دي او مالګه ده، مثلا داسې لوبیا دي، غوړي دي او داسې نور شهیدان دي. مونږ یوازې د مونږ عزم دا شی دی او اراده مو دا ده چې یوازې دا نه چې زموږ د امارت شهیدان دي بلکې د تیر جمهوریت یتیمان چې هغه زموږ سره په جګړه کې د هغوی پلرونه وژل شوي دي هغه موږ ته راتر غاړه دي، انشاءالله د هغوی پالنه هم کوو. 2 تنه بریلی او شهاب چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې خوشحاله دي چې مرسته ورسره شوې او غواړي چې نورې مرستې هم ورسره وشي. موږ سره مرسته وشوه دومره خوشحاله یو، خیر اوسي. موږ سره نور مرسته هم وشي، خیر دی، خوشحاله یو. د دونه ډېر خوشحاله کوو، ډېر مننه کوو. الله دې نور ورسره ښه وکړي، شهیدانو ته دې خدای جنت فردوس ورکړي. نور باید چې نور موږ سره کومک وکړي، الله دې ښه ورسره وکړي. خدای دې ته ډېره ژوندي لري او دا نظام دې خدای تل لري. له دې وړاندې هم په دغه سیمه کې پر بېوزله او شهیدانو کورنیو د نغدي او خوراکي توکو مرستې ویشل شوي دي.